افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وي. دوستانو نن راځو د هورن شپږمه برخه اورو. welke zahlen horen Sie؟ کوم حساب تاسو اورئ؟ د مثال 50 15 50 oder 55 او که 55 یا 14 10 او که 33. په دې شکل باندې په دغه درې حسابونو کې یو دانه هغه وایي هورن کې تاسو کوم یو اورئ، همداسې دغه درې کې ووایي، په دغه درې کې ووایي تر اخره پورې. راځو په ګډه یې اورو. 15, 50 oder 55. 13, 30 oder 33. Kreuzen Sie an. 50, 30, 44, 15, 60, 77, 80, 99, 55, 17, 14, 99. ښه دوستانو دا هورن راځو د لزونګ برخې ته یا د حل برخې ته راځو. ښه د لزونګ برخه کې دوستانو 50 10 40 او همداسې تر اخره پورې دا راغلي دي. کوشش وکړئ دوستانو چې حتما در سره کتابچه ولرئ، ځکه کتابچه چې نه وي بیا نه کیږي. راځو دوستانو اوومې برخې ته. په اوومه برخه کې hören Sie واورئ، lesen Sie ووایئ، und sprechen Sie او خبرې وکړئ، یعنی کوم څه چې اورئ هغه بیا ځلې ورسره تکرار کړئ. راځو شروع کړو. Hören Sie, lesen Sie und sprechen Sie. Hundert, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001, 1010, 1120, 1490, 5000, 10.000, 100.000, 1 Million, 1 Milliarde. ښه دوستانو په دې سره تاسو د حساب برخه قوي کیږي چې څنګه حساب ووایو او څنګه چې کله یې اورو ښه ورباندې پوهیږئ. راځو اتمې برخې ته. hören 8 اتم د هورن برخه. hören Sie und notieren Sie die Distanzen. واورئ او نوټ کړئ فاصله، مسافه یا فاصله چې څومره ده د یو ښاره تر بل ښاره پورې. دا تاسو په قرار باندې ووایئ، بیا شروع ورباندې کوو.
ښه دوستانو اوس به مې ویلي راځو هورن یې اورو. Hören Sie und notieren Sie die Distanzen. Die Schweiz liegt sehr zentral in Europa. Das ist praktisch. Man ist schnell in München, Mailand oder Paris. Von Bern nach München sind es 430 Kilometer. Von Bern nach Mailand sind es 240 Kilometer. Von Bern nach Paris sind es 600 Kilometer. ښه دوستانو هورن مو واورېده. راځو لزونګ ته هلته سکوم سید کوم. ښه په اوله خانه خالي کې 430 راځي، په دویمه کې 240، په دریمه خانه خالي کې 600 راځي. راځو نهمې برخې ته. په نهمه برخه کې هم تاسو د موبایل نمبرونه اورئ. په نمبرونو کې تاسو یو دانه انتخابوئ. په هر ډیالوګ کې په دې ډیالوګ کې یو دانه نمبر صحیح ده، په دې دویم ډیالوګ کې یو دانه نمبر صحیح ده، په دریم کې او په څلورم کې تاسو یو انتخابوئ. راځو هورن اورو. Welche Telefonnummer hören Sie? Welche Nummer stimmt? Kreuzen Sie an. Dialog 1. Und wie ist Ihre Telefonnummer bitte? Meine Telefonnummer ist 061 382 10 28. Einen Moment bitte. Ich notiere. 061 382. Richtig. 061 382 10 28. 10 28. Also 061 382 10 28. Ja, richtig. Danke. Dialog 2. Frau Meier, wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 043 360 84 07. Ich notiere 043 360 84 07. Richtig. 043 360 84 07. Danke. Bitte, gern geschehen. Dialog 3. Ich habe deine Telefonnummer noch nicht. Ja, stimmt. Ich habe deine Nummer auch nicht. Also, meine Handynummer ist 078 295 30 33. Einen Moment. Ist das richtig? 078 2 95 30 33. Ja, richtig. Und wie ist deine Nummer? Vom Handy oder zu Hause? Die Handynummer bitte. Meine Handynummer ist 076 242 19 65. Gut. Null 76 242 19 65. Stimmt das? Ja, genau. 076 242 19 65. Danke. Nichts zu danken. ښه دوستانو دا هورن مو واورېد. راځو اوس لزونګ ته. لزونګ 9 نهم لزونګ. په اول ډیالوګ کې دغه نمبر صحیح ده، په دوهم ډیالوګ کې دا نمبر صحیح ده، په دریم ډیالوګ کې دا نمبر صحیح ده او په څلورم ډیالوګ کې دا نمبر صحیح ده. راځو ادامه ورکو درس ته. ښه دوستانو راځو لسم هورن ته. Hören Sie den Dialog und notieren Sie den Familiennamen. وای ډیالوګ واورئ او نوٹ کړئ فامیلی نوم. یو نوم وای هغه تاسو نوٹ کړئ.
Hören Sie den Dialog und notieren Sie den Familiennamen. Und wie ist Ihr Name bitte? Maniadakis. Wie bitte? Wie ist Ihr Familienname? Mein Familienname ist Maniadakis. Wie schreibt man das bitte? Ich buchstabiere. M wie Maria, A wie Anna, N wie Niklaus, I wie Ida, A wie Anna, D wie Daniel, A wie Anna, K wie Konrad, I wie Ida und S wie Sarah. Also Maniadakis. Ja, richtig. Maniadakis. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. ښه دوستانو ومورید راځو اوس لزونګ ته لزونګ سین لسم لزونګ دا نوم یې وویلې مانیاداکیس دا و دوستانو د نن ورځې درس تر بیا او بلې ویډیو پورې د الله په امان